اشرف غني ته د ملا هبت الله ځواب وایي اوسنی امنیت جبري نه دی دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده کندهار کې د لوی اختر د لمانځه پر مهال د شریعت پر تطبیق ټینګار وکړ او خلکو ته یې د ښه ژوند برابرولو د عدالت تامینول او د اسلامي احکامو پلي کولو خپل مسؤلیت وباله. نوموړي وویل افغانستان اوس مهال د اسلامي احکامو په تطبیق کې خپلواک دی او نړۍ کې هیڅ قوت نشته چې په دې برخه کې له افغانستان سره سیالي وکړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د هغه د دې وینا غږیزه بڼه خپره کړې. مولوي هبت الله خونزاده وویل قانون دغه احساس کړم چې زه شریعت نشم راوستلی او دلته له شریعت څخه بلې خواته خبره روانه ده. قسم په خدای که یوه دقیقه ورسره پاتې شي. د افغانستان د پرځول شوي جمهوریت مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل اختریز پیغام کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای جبري امنیت بللی و چې د دې په ټکو نتیجه نه ورکوي. ولسمشر غني همداراز ویلي چې د اوسني واکمنان باید یو ملي ډیالوګ ته چمتو شي او دا تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي. هغه زیاته کړې وه چې افغانستان کې د یوې ډلې حکومت هیڅکله بقا نه ده کړې او که د افغانستان ژغورل غواړئ نو باید د خلکو ارادې ته احترام وکړئ. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.